بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم 12 نصیحت دا دی چې تاسو د اسلام په ارکانو عمل کوئ. د اسلام ارکان تاسو ډیر ښه پیژنئ چې مونځ دی، کلمه ده، روژه ده، زکات دی، حج دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت په ځانګړې توګه صحابهو ته بیا ټول امت ته دا دی چې تاسو کله ځان ته مسلمان وایئ نو د اسلام په ارکانو باندې پوره عمل وکئ. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه په یو سفر کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری وم. سهار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ روان وم. ما وویل ای د الله رسوله، ما ته یو داسې عمل راوښیه چې د هغه په وسیله زه جنت ته داخل شم او له جهنم او له دوزخه لرې شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلې بې له شکه معاذه تا ډیره لویه پوښتنه وکړه. دا هغه چاته آسانه ده چې الله یې ورته آسانه کوي. عبادت کوه او له رب العزت سره په خپل عبادت کې هیڅوک شریک مه نیسه. تل لمونځ کوه، زکات ورکوه، د رمضان روژه نیسه، د بیت الله حج کوه. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایی چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل آیا زه د نیکي دروازې در ونه ښیم؟ ما ورته وویلې ای د الله رسوله ولې نه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې روژه او خیرات ډال دی او لمونځ ستا ګناوې داسې ختموي لکه اوبه چې اور وژني. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت که تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی په ځانګړې توګه صحابه کرامو ته بیا ټولو مؤمنانو ته چې تاسو د اسلام په ارکانو عمل کوئ. واقعا که څوک کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې په دې کې د الله په وحدانیت باندې اقرار دی، د محمد رسول الله په رسالت باندې اعتقاد دی او بیا په دې باندې ثابت پاتې شي، نو په دې کې شک نشته چې دا کامیاب د دنیا او د آخرت دی. د دې ترڅنګ چې بیا دا مونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، د الله رب العزت کور ته ورځي، د هغه نه طواف کوي، د دې نه بهترین عزت او سرلوړي په دنیا کې بل څه نشته. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 نصیحت هغه دا دی چې تاسو له خپل مور او پلار سره ښه چلند کوئ. که موږ او تاسو د الله رب العزت کلام خلاص کړو او ویلولو، همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته متوجه شو، نو په ډیرو ځایونو کې الله او د هغه پیغمبر موږ ته دا لارښوونه کوي چې مور و پلار سره ښه چلند کوئ، مور و پلار سره ښه اخلاق کوئ، د هغو د اوامرو تابعداري کوئ. الله رب العزت په خپل کلام کې چې کله ایمان ذکر کوي په خپل ذات باندې او د آخرت په ورځ باندې، د هغه نه وروسته دا ذکر کوي چې تاسو د خپل مور و پلار سره نیکي کوئ. حتی الله دا وایي چې تاسو د خپل مور و پلار ته د اوف کلمه هم استعمالوئ. یعنی هغه خبره تاسو خپل مور و پلار ته مه کوئ چې په هغې باندې ستاسو مور و پلار د ستاسو نه ناراضه او ناخوښه شي. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما.
مور و پلار ته د اف کلمه هم مه وایه او مور و پلار هیڅکله مه ناهیلې کوه هم او هغه نیک کلمات نیکې خبرې لا ټولوه په هغه باندې د خپل مور و پلار سره ته صحبت کوه. خو له بده مرغه نن ورځ زموږ اکثر رونه او اکثرې خویندې د خپل د مور و پلار په نعمت باندې لا پوه نه دي چې مور و پلار څومره اوچت نعمت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رب العزت رضا د مور و پلار په رضا کې ده. که ستا نه ستا مور و پلار راضي و نو الله به هم درنه راضي وي او د رب العزت غضب او سخت چې دی هغه هم د مور و پلار په غضب کې دی. که مور و پلار درنه ناراضه ول نو الله به درنه هم ناراضه وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي چې جنت د مور و پلار د پښو لاندې دی. که تا د خپل مسلمان مور و پلار تابعداري وکړه، د هغو قدر دې وکړه، د هغو احترام دې وکړه، الله رب العزت به ستا نه راضي شي، الله به دې جنت ته بوځي. او که خدای مکړه مور و پلار سره زشت روان وي، نیک اخلاق دې د خپل مور و پلار سره نه کول، تل لپاره دې بده لاره غوره کړې وه، د مور و پلار خبرو ته تا پام نه کوه، نو الله به درنه ناراضه شي. چې الله ناراضه شه نو الله دې په موږ رحم وکړي چې داسې انسان ځای به بیا کوم ځای وي. که غواړئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې الله هم درته عمر زیات کړي او الله رب العزت تاسو ته بښنه وکړي، الله هم په رزق کې زیادت راولي، نو د خپل مور و پلار خبره ومنئ. خو نیکه خبره ناروا خبره نه. یو حدیث دی چې بخاري او مسلم د حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی. رسول الله ته یې وویلې ای د الله رسوله، په خلکو کې څوک تر ټولو ډیر زما د ښه چلند حقدار دي چې زه هغه سره ښه چلند وکړم؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ستا مور. هغه سړي بیا پوښتنه وکړه چې بیا څوک؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې بیا هم ستا مور. هغه سړي بیا پوښتنه وکړه چې بیا څوک؟ رسول الله ورته وفرمیل ستا مور. هغه په څلورم وار چې کله پوښتنه وکړه چې بیا څوک؟ رسول الله ورته وفرمیل چې ستا پلار. ته راشه د خپل مورجانې حق ته وګوره چې په دین کې دا په تا باندې څومره حق لري. سړی راځي د رسول الله نه 4 وارې پوښتنه کوي چې په ټولو خلکو کې زما د ښه چلند حقدار څوک ډیر زیات دي؟ په 3 وارې رسول الله ورته وایي ستا مور، په 4م وار ورته وایي چې ستا پلار. ته د خپل مور په عزت باندې پوه شوې زما وروره؟ د خپل مور قدر دې وساته زما خورې. ځان سره فکر وکړئ چې هغه مور تا سره څومره تکلیف وباسي، څومره وخت یې ته په خپله ګېډه کې وګرځولې او څومره شپې دې په ناخوبي تېرې کړې. هغه ستا تربیت وکړه، ستا روزنه او ستا پالنه یې وکړه. نن ورځ ته جګېږې خپل مور ته تیزه خبره کوي، نن ورځ ته جګېږې خپل مور ته شکنځل کوي، یا نن ورځ چې موږ په ځینې اوقاتو کې اورو ته اوچتېږې د خپل مور او پلار ډبوي. الله اکبر. د داسې انسان نه به بدبخته انسان په دنیا کې بل نه وي چې هغه خپل مور ته بده خبره کوي، هغه خپل پلار ته بده خبره کوي او د خپل مور و پلار رټي. د داسې انسان نه بدبخته انسان د رسول الله وینا ده چې په دنیا کې بل څوک نشته. او دا تجربې هم ثابته کړي څنګه اخلاق او څنګه چلند چې تا خپل مور و پلار سره وکړه، همدارنګه چلند او دارنګه رفتار او اخلاق به ستا اولاد ستا سره کوي. که د خپل د مور و پلار عزت وساته، د خپل مور و پلار قدر دی وساته، د هغو احترام دی وکړه، د هغو قدر دی وکړه، د هغو خدمت دی وکړه، اولاد به هم تا سره همداسې کوي. که خدای مکړه تا خپل مور و پلار ورټل، هغو ته دې تیزې خبرې وکړي، د هغو خدمت دې ونه که، نو ستا اولاد به هم تا سره داسو کوي. او دا هم تجربې ثابته کړي هغه چا چې د خپل مور و پلار دعا په دنیا کې واخیستله، د مور و پلار خدمت یې وکړه، هیڅکله به هغه په دنیا کې خوار نشي. الله به عزت ورکوي او په آخرت کې به هم الله رب العزت دې ته عزت ورکوي، په اوچته غاړه به الله ته ولاړ وي. نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، دا د رسول الله نصیحت دی چې تاسو د خپل مور او پلار سره ښه چلند کوئ. دا ډیر لوی نعمت دی
ډېر اوچت نعمت دی چې د دې نه لوی نعمت په دنیا کې زه بل نه وینم. د مور و پلار سترګو ته چې تاسو ګورئ دا عبادت دی. د خپل مور سره چې کینې خبرې کوي دا عبادت دی. ولې ځان د دې لوی نعمت نه محروموي؟ زه د خپل د کامیابي لوی راز په دې کې وینم چې زما مورجانه ماته دعا کوي. سهار چې د کورم راوځم ورشم د خپل مورجانې څخه، ماښام هم چې کور ته راشم د خپل مورجانې څخه ورشم، دا ورته وایم چې ته ماته دعا وکړه. زه په دې پوه یم چې زما د مور دعا چې هغه زما په حق کې کوي په اخلاص سره الله یې قبلوي. نو که غواړئ چې کامیابه اوسئ د خپل مور و پلار دعا واخلئ، هغو سره ښه چلند وکړئ. همدارنګه په یو بل روایت کې چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی، هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې د الله رسوله په ټولو کې څوک ډیر زما د ښه چلند حقدار دي؟ رسول الله ویل ستا مور، بیا ستا مور، بیا ستا مور، بیا ستا پلار او بیا ستا خپلوان څومره چې در نږدې وي هغومره حقدار دي. مور سره به ښه چلند کوي، د خپل پلار سره به ښه چلند کوي، او هغه څوک چې د ستا اقارب دي، ستا خپلوان دي، ته به د هغو سره ښه چلند کوي چې ته په ټولنه کې، په کورنۍ کې، خپل قوم کې د خلکو لپاره یو نمونه او یو مثال وګرځي. او که خدای مکړه پلار سره چلند خراب وي، مور سره تیزې خبرې وي، خپلوانو سره ښه اخلاق نه وي، نو په ټوله ټولنه او کورنۍ کې به خلک تا ته د انتقاد ګوته نیسي چې دا هغه کس دی چې دا خپل مور رټي، دا هغه کس دی چې په ټولنه کې ښایسته اخلاق نه لري. نو چې خلک مور او پلار درنه ناراضه شول، الله رب العزت به درنه ناراضه وي. همدارنګه په یو بل حدیث کې چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د هغه سړي پوزه دې په خاورو ولړل شي، د هغه سړي پوزه دې په خاورو ولړل شي، د هغه سړي پوزه دې په خاورو ولړل شي چې مور او پلار دواړه یا یو په بوډاتوب کې یعنی په زوف کې پیدا کړي او د هغوی د خدمت په کولو جنت ته داخل نشي. په دې کې شک نشته چې ستا مور و پلار ضعیف وي، د ستا مور و پلار مور دې زړه شوي وي، پلار هم زوړ شوی، ته د هغو خدمت وکړې، د دې خدمت په وسیله به الله تا جنت ته داخلوي. په دې کې هېڅ شک مه کوئ. نو رسول الله وایي بدبخته هغه انسان دی 3 ځلې دا خبره تکراروي چې هغه د خپل مور او پلار د ضعف او د ضعیفي په حالت کې بیا مومي او د هغوی په خدمت باندې دا جنت ته داخل نشي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه ومنو. په دې کې زموږ کامیابي ده. د خپل اولاد سره هم ښه چلند کوه، د خپل ښځې سره هم ښه چلند کوه، خپلو خپلوانو سره هم کوه، خو تر ټولو زیات د خپل مور و پلار سره کوه. په ټولنه کې موږ وینو ځینې داسې ورونه هم شته دی چې هغه د خپل ښځې خبرې ته د خپل مور په خبرې باندې ترجیح ورکوي، ښځه ساتي او د خپل مور و پلار رټي. نو داسې انسان به څنګه انسان وي؟ قدرمنو اوریدونکو، هغه مور چې تا سره تکلیفونه وګالل، هغه مور چې تی تربیت کړې، هغه مور چې نیمه شپه پاڅېدله تا ته شودې درکړې، هغه مور چې تا سره زحمتونه وویستل، ته نن جګېږې د خپل د ښځې په شیطانت باندې یا د هغې په ورانې خبره باندې مور و پلار رټې. نه، د ښځې قدر هم وساته وروره، هغه سره هم ښه چلند وکړه، خو په خپل ښځې باندې د خپل مور و پلار هېڅ کله مه خفه کوه. د هغو عزت ساته، په دې کې د کامیابي ده. نو د رسول الله وینا ده، د هغه نصیحت دی چې د خپل مور و پلار سره ښه چلند کوئ. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو، خو د یوې دمې وروسته. لتا شمع نبی خیر البشر هموار مرسلانو کی بہتر دو قرآن سپاری دی ڈکی لصفت دی اے حبیب در اب کی نام وری بمخ کی خپل امت تپ محشر جنتیان بپ نمبر در تولاڑی تنازم رسول اللہ دا حوز کوثری جنتیان بپ نمبر در تولاڑی
تنازم رسول الله د حوض کوثر شریفی دی طلبگار د شفاعت دی دوست د ربیت په حق پیغمبری تا شم نبی خیر البشر. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې د الله رسوله الله رب العزت ته کوم عمل ډیر محبوب دی، الله ته کوم عمل ډیر خوښ دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وویل چې پر وخت لمونځ کول. که تاسو په خپل وخت باندې لمونځ کوئ، د سهار لمونځ په خپل وخت کوئ، د ماسپښین لمونځ، د مازدیګر، د ماښام، د ماسخوتن په خپل وخت کوئ، نو دا عمل الله ته ډیر محبوب دی، الله ته ډیر غوره دی. بیا ما ترې پوښتنه وکړه چې تر دې وروسته الله ته کوم عمل ډیر غوره دی؟ رسول الله راته ویلې چې له مور او پلار سره ښه چلند کول، چې مور او پلار سره ښه اخلاق کوي، مور او پلار سره ډیر په خلاص تندي باندې غږیږي، د هغو خبرې ډیر په خلاص غوږ باندې اوري، دا الله ته ډیر غوره عمل دی. بیا ما ترې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د دې نه وروسته کوم عمل الله ته ډیر غوره دی؟ رسول الله راته ویلې چې د الله په لاره کې جهاد کول. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو، اوس به په خلاصو غوږونو واورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث او په دې نصیحت باندې موږ څومره عمل کړی. په سهار کې د غفلت په خوبونو باندې پراته یو، یا خو اصلا مانځه ته نه جګیږو، او که مانځه ته جګ شو نو په هغه وخت کې کوم چې لمر راختلی الله تا نه ویني، الله به تا نه پوښتنه نه کوي. ځینې کورنۍ خو داسې دي چې کومه مشران چې هغه سپینګیري دي هغه په غفلت خوبونو کې پراته دي، یا څه کومه چې زموږ میندې دي هغه په غفلت په خوبونو کې پراته دي، هغه مانځه ته نه اوچتېږي، نو نور ځوانان یا پیغلې چې په هغې کورنۍ کې دي هغه به څنګه مانځه ته اوچتې کړي؟ او ځینې کورنۍ داسې هم دي که دوی خپله مانځه ته اوچتېږي هغوی د خوبه نه راپاڅوي چې مونځ وکړي، الله به ستا مور نه او ستا پلار نه پوښتنه کوي چې اولاد دې ولې مانځه ته نه راپورته کوه؟ نو الله ته غوره عمل دا دی چې تاسو مونځ په خپل وخت باندې وکړئ، مور و پلار سره ښه چلند وکړئ، او د کفارو په مقابل کې پاره د اعلای کلمت الله د الله په لاره کې جهاد وکړئ. همدارنګه بل حدیث چې بخاري او مسلم له حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه دا دی چې یو سړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی. رسول الله ته ویلې زه له تا سره پر هجرت او جهاد بیعت کوم چې له الله رب العزت څخه یې د ثواب هیله لرم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې آیا ستا په مور او پلار کې یو ژوندی دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله دا پوښتنه وکړه نو هغه سړي ورته ویلې هو دواړه ژوندي دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل آیا ته له الله څخه د ثواب هیله هم لرې؟ هغه سړي ورته ویل هو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل خپل مور او پلار ته ورشه او ښه خدمت یې وکړه. ته خو راغلی ما سره په هجرت او په جهاد باندې بیعت کوي او د الله رب العزت څخه د ثواب هیله هم لري، خو ستا مور و پلار چې ژوندي دي او هغه ستا خدمت ته اړتیا لري، نو ته د هغو خدمت وکړه، د هغو قدر وکړه، الله به تا ته جنت درکوي. نو زموږ علما لیکي که چیرته جهاد فرض کفایي وي نو بیا د مور و پلار اجازت ضرور دی چې د مور و پلار اجازت واخلئ، او که چیرته جهاد فرض عین شوي نو بیا د مور و پلار اجازت ته هم ضرورت نشته دی. خو هغه زړه مور
یا سپینګیری پلار چې د ستا په کورنۍ کې دي هغه د ستا خدمت ته اړتیا لري نو د هر څه نه مخکې راشه د خپل مور و پلار خدمت وکړه الله رب العزت به هغه د جهاد ثواب تا ته درکوي خو چې کله جهاد فرض عین وي نو علماو لیکلي چې بیا د مور و پلار اجازت ته ضرورت نشته الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نصیحتونو باندې عمل وکړو څوارلسم نصیحت د محمد رسول الله دا دی چې تاسو ښه اخلاق کوئ ابو داود له حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه څخه یو حدیث را نقلوي وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د مؤمن په تله کې تر ښو اخلاقو هیڅ شی دروند نه وي او الله رب العزت له بدویونکي او بېځایه خبرو کوونکي خفه کیږي نو که غواړي چې د آخرت په ورځ دې د اعمالو تله درنه وي نو ښه اخلاق غوره که ډیر صابر اوسه ډیر متحمل اوسه ډیره په پاکه ژبه باندې په عفیفه ژبه باندې په کورنۍ کې په ټولنه کې له خلکو سره خبرې کوه همدارنګه ابو داود له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه بل حدیث را نقلوي فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل تر ټولو ښه مؤمن هغه دی چې اخلاق یې تر ټولو غوره وي او په تاسې کې تر ټولو غوره هغه دی چې له خپلې کورنۍ سره غوره چلند کوي نو که غواړې چې ځان نه کامل مؤمن او کامل مسلمان جوړ کړې د رسول الله دا نصیحت ومنه ښه اخلاق انتخاب که او همدارنګه رسول الله وایي چې په تاسو کې تر ټولو غوره هغه دی چې له خپلې کورنۍ سره ښه اخلاق کوي وګوره چې ستا اخلاق د پلار سره څنګه دي ستا اخلاق د خپلې مورجانې سره څنګه دي ستا اخلاق د خپلو ورونو سره څنګه دي ستا اخلاق د خپلو خویندو سره څنګه دي ستا اخلاق د خپلې کورنۍ سره څنګه دي او ستا اخلاق په ټولنه کې څنګه دي نو چې زما دا خبرې چې تاسو ته د رسول الله نصیحتونه اوروم زما خویندې یم اوري ورونه یم اوري د خپلو اخلاقو ته پخپله متوجه شئ که ښه اخلاق هم وي لا هم کوشش وکړئ چې ښه یې کړئ او که اخلاق هم بد وي نو کوشش وکړئ چې د خپل اخلاق ښایسته کړئ چې الله ته محبوب شئ ځکه الله رب العزت هغه څوک چې بدې خبرې کوي هغه څوک چې ښه اخلاق نه لري هغه الله نه خوښوي الله د هغو نه خفه دی نو خپل کورنۍ سره هم ښه اخلاق کوه په ښه پاکه ژبه ورسره غږیږه اما ځینې بدبخته کسان په دې ټولنه کې هم شته چې هغه خپل کور والا ته شکنځل کوي د خپل مور ته یې کوي د خپل پلار ته د خپل ورور او خور ته یې کوي د دې نه بدبخته انسان به بل نه وي همدارنګه ترمذي د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه یو حدیث را نقل کوي فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به تاسو کې ماته ډیر محبوب او نږدې هغه څوک وي چې په تاسو کې تر ټولو ښه اخلاق ولري او د قیامت په ورځ به زه له هغه چا ډیر خفه یم او له ما به ډیر لرې وي چې په تکلیف سره خبرې جوړوي او تکبر کوي یعنې اخلاق نه لري نو که غواړې چې په جنت کې او په قیامت کې رسول الله ته نږدې وي او رسول الله د ستا نه راضي وي نو ښه اخلاق انتخاب کړه په ښو اخلاقو به په کورنۍ کې محبوب شي په ټولنه کې به محبوب شي او ټول مسلمانان به ستا د راتلو انتظار باسي او د ستا د خبرو انتظار به باسي په ځانګړې توګه هغه څوک چې بلونکي او دعوتګر دي باید هغوی د ښو اخلاقو خاوندان وي د خلکو مزاج وپېژني د هغو د مزاج مطابق د هغو سره خبرې وکړي که یو سړی په بد وویني هغه ته ته کافر دستي مه وایه هغه کیدای شي په ناپوهي باندې دا بده کړنه کړې وي رای والا کښېنه ورته وایه چې زما ورور جانه زما خورې دغه ستا بد عمل د اسلام قوانینو سره تړون نه لري په دې باندې الله ستا نه ناراضه کیږي او که تا هغه ته بد رد ویلې هغه ستا نه متنفره شي د اسلام نه متنفره شي نه ښه اخلاق د مسلمان دپاره ډیره اوچته او لویه سرمایه ده په ځانګړې توګه زموږ علماو او زموږ بلونکو لپاره بل حدیث چې بخاري او مسلم له حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا رسول الله نه په قصد او نه به اختیاره بدې خبرې کولې او نه یې خوښولې
ویل به یې په تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د هغه اخلاق ډېر ښه وي. نو راشئ ښایسته اخلاق غوره کوئ، ښې خبرې ښه چلند انتخاب کړئ، د رسول الله دا نصیحت ومنئ. الله به عزت د دنیا او د آخرت درکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. بمخ کی خپل امت تپ محشر جنتیان بپ نمبر درد ولاړی تنازم رسول الله د حوض کوثری جنتیان بپ نمبر درد ولاړی تنازم رسول الله د حوض کوثر شریفی دی طلبگار د شفاعت دی دوست د ربیت په حق پیغمبری تا شم نبی خیر البشر هموار مرسلانو کی بہتر دو قرآن سپاری دی ڈکی لصفت دی اے حبیب در اب کی نام وری ستارات لو سر